د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست په چوکاټ کې د سټار موسسې په مالی لګښت په جرلیز ولسوالۍ کې له 314 اړمنو کورنیو سره د خوړو د خوندیتوب په موخه د 1,9,3,000 افغانیو مرسته وشوه. بل پلو د میدان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اړوند د دشتو په سیمې اوسیدونکي له حکومت څخه د روغتیا، سوداګرۍ او میوې مارکیټ جوړولو غوښتنه کوي او وایي چې د یاد ولایت زیات ولسوالۍ خلک له دې سیمې تیریږي، هلته ورته خدمات شتون نه لري. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د بخشاباد بند د کارونو پر پرانیست غونډه کې ویلي د دې بند د پاتې چارو په بشپړولو کې له ټولو امکاناتو ګټه اخلي. نوموړي له قراردادي شرکتونو غوښتي چې ورسپارل شوي چارې په پوره اخلاص او امانتدارۍ سره بشپړې کړي. د لوړو زده کړو وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم پکتیا ولایت ته سفر کړی او پکتیا کې د یاد ولایت له والي، امنیه قوماندان، علما کرام، استادانو او زده کړیالانو سره ناسته کړې ده. د پاکستان مخکینی لومړی وزیر عمران خان د هیواد امنیتي ځواکونو ته اجازه نه ده ورکړې چې د هغې کور تلاشي کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپورونو له مخې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر ادعا کړې چې په وروستیو تاوتریخوالو کې ښکیلو کسانو ته یې پناه نه ده ورکړې او دا پلټنه به هغه وخت ترسره شي چې د پاکستان د سترې محکمې لخوا یو خپلواک کمیسیون جوړ شي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو تر بیا ښې چارې.